د واده وروسته د خاوند خطا او نیمګړتیاوې هغه نیمګړتیاوې او خطاوې چې د واده وروسته یو ځوان کوي. ځینې ځوانان عموما تر واده وروسته ډیر بدل سي، د خپلو نږدې دوستانو سره سلوک ښه نه وي. هغه نیمګړتیاوې او خطاوې چې د واده وروسته یو ځوان کوي عموما په لاندې ډول دي چې باید ځان ځینې وساتئ. تر واده وروسته د مور او پلار سره ښه سلوک نه کول، توجه او خاص ارزښت نه ورکول، د مور او میرمنې ترمنځ توافق او روابط نه سمول، پر میرمن شک او بدګماني کول، پر میرمن غیرت نه کول، میرمنې ته په سپکه کتل، خپل واک او مشرتوب ښځې ته ورکول، د خپلې ښځې مال په باطله طریقه خوړل، د میرمنې د دیني تعلیم په اړه غفلت کول، د ښځې د نفقې په اړه بخیلي کول، تر اوږده سفر وروسته خپلې ښځې ته ناڅاپه راتلل، خپله ښځه ډیره ملامتول، د خپلې ښځې لږ شکرګزاري کول او نه تشویقول، د خپلې ښځې سره ډیر جنجال کول، بې له ضرورته د خپلې میرمنې سره خوابتیا او لرېوالی غوره کول، د کور څخه د باندې ډیر وخت تیرول او د خپل اهل سره لږ ناسته کول، د خپلې میرمنې سره بد چلن او بد معاشرت کول، خپلې ښځې ته نظافت او ښایست نه کول، د کوروالي جما ادب نه مراعتول، د خپل بستر حال افشا کول، د میرمنې په طبعي عوارضو ناخبري، د حیض په دوران کې کوروالی کول، د میرمنې سره لواطت کول، بې له کوم سببه خپل میرمن وهل، د ډیرو ښځو لرلو څخه غلط قصد کول، د خپلو څو ښځو ترمنځ عدل نه کول، په طلاق عجله او تلوار کول، تر طلاق وروسته د ښځې بدي بیانول، تر طلاق وروسته د اولاد ضایع کول، د خپلې میرمنې سره لږ وفا کول، د خسرګنۍ بېعزتي کول، پر خپله میرمن قناعت نه کول او نورو مسلمانانو د ښځو طلب کول او داسې نور. دا ټولې هغه خطاوې او نیمګړتیاوې دي چې یو نارینه یې تر واده وروسته ترسره کوي. باید د ژوند د ستر نعمت څخه د ښه خوند اخیستلو لپاره د پورته کارونو څخه ځان وساتئ.